ښایسته ځای او داسې یو ښایسته یعنې وی آی پي اپارتمانونه در پیدا کړي دي چې داسې رالې دا هغه وینې فرید کمپلیکس او دا چې ده دا شنه ساحه ده دلته به چمنۍ او ګلانو شیان کرل څنګه چې ما درته وویل مال ګوره دا هغه غټ سیټا چوک دی دا رستورانټ ساحه سو د اپارتمان عمومي سالون دی له دې خوا لاره ده له دې خوا لاره ده له دې خوا څخه یو اتاق دوه درې څلور ښایسته کړکین لري ښه افتابروخ چې مکمل له سره تر پایه پورې چې تر اوسه پورې پلستر څوک دا اپارتمانونه غواړي دفتر او زما شماره دواړه په سکرین باندې درته ږدي څلرم اتاق دی ګوندې دا خو نو وروسته بیا ډېر برابرېږي دا چې په ژمي کې دلته ورته کښېنې دا ځای ښه کلکین شي او په دا ځای ورته ناست د موټرانو دپاره ښه پارکینګ لري السلام علیکم ګران دوستانو هیله مند یم چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي کندهار ښار عینو مینه A1 ساحه ده او دا زما او شاته چې بې وینې دا فرید کمپلیکس دی نو ډېر دوستانو دا غوښتنه کړې وه چې ته موږ ته په عینو مینه کې د اپارتمان یا د پلازې کورونه را پیدا کړه نو نن د خیر سره مې په عینو مینه کې پر یو داسې ښایسته موقعیت پر یو داسې ښایسته ځای او داسې یو ښایسته یعنې وی آی پي اپارتمانونه در پیدا کړي دي چې په ټول عینو مینه کې غټ اپارتمانونه دي یعنې تقریبا 300 متره مربع اپارتمانونه دي او 5 اتاقه دي 5 4 او 3 اتاقونه دي نو دا زما او شاته بیا ته وینې هوسپیلن سوپرمارکېټ نانوایي دواخانه چې هغه د ژوند کم لومړني ضرورتونه دي هغه ټوله پکښې پاله سوي دي یعنې بیخي ښایسته موقعیت ښایسته روښانه اپارتمانونه دې ټولو څخه انشاءالله یو په معرفي درته نیسم یو در ښکاره کومه نو بیا انشاءالله ټول در معلومیږي نو اوس یې کار جریان لري اوس لا ځینې اپارتمانونه کې پکې پیدا کېږي تقریبا 80% الا 90% اپارتمانونه یې خرڅ سوي دي نو تاسو راځئ دا شاوخوا ساحه در باندې وینم لوړ اپارتمان در باندې وینم نو ویډیو را سره تعقیب کړئ موقعیت یې ګوره دغه A1 ساحه ده او د دې خوا څه دا مخامخ د بدخشان دروازه ده او دغه اپارتمانونه چې وینئ دا د عمار کمپلیکس دی او د هغه څخه چې راسې دې خوا ته ګوره دا سیدزاده پټرول پمپ دی دې خوا څه چې داسې رالې دا هغه وینې فرید کمپلیکس دا هغه ټوله مکمل اپارتمانونه دي او دا ساحه چې ده ډېرې زیاتې پلازې پکښې جوړې سوي دي او جوړېږي او دې خوا ته دا سړک چې دی دا سړک مخامخ تللی دی د عینو مینې غټ چوک یا سیټا چوک ده دا وینئ تاسو ته بیا هغه اپارتمان معلومیږي هم نو اوس د دې ځای څخه ورځو د پلازې ته نو زه بیا لاندې دوکانونه در باندې ووینم دغه اول چې دی سټور دی سوپر سټور ورځم بیا د خیره سره د دې څخه یو دانه اپارتمان درته ښیم چې څنګه اتاقونه یې دي څو متره دي څو اتاقه کې پکښې دي دغه وینې فرید کمپلیکس نو لکه څنګه چې ما درته وویل مال هغه د ژوند لومړني ضرورتونه دي مثلا دغه دی سټور دی پکښې شته او دواخانه پکښې شته نانوایي پکښې شته زده وینې دغه مخ چې ما درته وویل مال ټوله ګوره دا مارکیټ دی دوکانونه دي او دا چې ده دا شنه ساحه ده دلته به چمنۍ او ګلانو شیان کرل کېږي او پارکینګ چې دی هغه په زیرخانه کې دی ته پر دا باندې کار شروع دی دا ماشاءالله ډېره یو ښایسته موقعیت باندې ده لکه څنګه چې ما درته وویل مال ګوره دا هغه غټ سیټا چوک دی او دا هغه پلازه ده
اوس خو نو فعلا کارونه جریان لري. د کار یې شروع دی، نو تقریبا په 6 میاشتو کې به مکمله شي. شروع دی. دا د لومړنۍ ځینې دي. سورځمه یو کور تاسو ته په معرفي کې نیسمه. دا چې دی دا رستورانټ دی. دا رستورانټ دی. یو ښایسته رستورانټ جوړیږي. مثلا که چا ډوډۍ د رستورانټ څخه راغوښتله، دغه ستاسو رستورانټ په پلازه کې دننه دغه طرف و، هغه طرف یې دواړه رستورانټ دی. دغه دی. دا رستورانټ ساحه شو. ورځو نو وخت به نه ضایع کوو، په تاسو باندې زه کور وینم. دغه مین دروازه ده. د دې دروازې څخه راننوتې. زه به تاسو ته یې وارې د دې سالونو د شاوخوا ښکاره کړم، بیا به انشاءالله وروسته خونې د ښکاره کړم. دغسې دی. د اپارتمان عمومي سالون دی. او دا چې ده داسې یو ښه ښایسته اوپن کیچن یې دی. او دې خوا ته چې دا لوړه څه زه راپورته شوم، هغه دغه ځای دی. ما چې درته وویل مال د څو خواوې لارې لري. له دې خوا لاره ده، له دې خوا لاره ده، له دې خوا څخه لاره ده، له دې خوا څخه لاره ده، او له دې خوا څخه لاره ده. داسې پر یوه مهمه نقطه باندې پروت دی. که چیرې چاته ادرس نه معلومیږي، دا د باغ کمرشل دی یا د بدخشان دروازه ده. او دغه چې دی دغه یعنې دغه اعمار کمپلیکس دی. د سیدزاده پټرول پمپ دی او دغه اپارتمان دی. دغه یو عمومي سالون سو. دا دغه سړک ته خلاص دی. دې خوا ته ښایسته بالکون لري. او که چیرې مقصد چا غوښتله چې ځینې شیان په خپله خوښه وسله پکښې جوړ کړي هم کولی شي. خونې د ښکاره کړمه. یو اتاق، 2، 3، 4. دا 4 اتاقه دی. دغه لومړی اتاق دی. ښایسته روښانه ټول اتاقونه یې خپل تشنابونه لري. د دې خوا څخه ښه ښایسته کړکین لري. ښه افتابروخ. دا کړکین سو. دا یو اتاق دی. ښایسته سیلینګ او دغه یې تشنابونه دي چې مکمل له سره تر پایه پورې کاشي سوي دي. دا اول اتاق سو. اوس نو سره خیرن دی. داسې جوړ سي نو بیا انشاءالله ډېر خوند کوي. دا دوهم اتاق سو چې تر اوسه پورې دغه لا نه دی سوی پلستر. دا د باندې ښایسته ویو سو. دغه یې تشناب دی. دغه سیلینګ سو. داسې نو ولګېږي بیا ډېر ښه خوند کوي. او پاتې سو درېیم اتاق به در ښکاره کړمه. دا چې دی دا درېیم اتاق دی. دا تقریبا کړکین هم پکښې لګېدلی دی. ښایسته بالکون لري. دا داسې ور واوړم. دا یې بالکوني سو. دې ځای څه پسې ولاړ شمه. څلورم اتاق دی. څلورم اتاق څخه تاسو د کوټې کار هم اخیستلی سي. دا دی وینې. دا څلورم اتاق دی. دا اپارتمانونه چې دي 300 متره مربع دي. 4 اتاق او 5 اتاق دي. په دې کې 115 متره مربع هم شته. هغه بیا ټوله چې دي 3 اتاق دي. دا چې دی دا ښایسته بالکون دی. دا خو نو وروسته بیا ډېر برابرېږي. دا یو ویو دی. هرې خوا ته چې دا اپارتمانونه دي ویو لري. نو داسې مکمل اپارتمان. د کوټې کار تاسو داسې ځینې اخیستلی سئ چې مثلا دلته هم دروازه ورکولی سئ، او که دلته نه وي چې مقصد داسې راننوځي، په دغه ځای کې تاسو پارټیشن ورته وکړئ، دروازه ورته کښېږدئ او دا به ستاسو کوټه سي. ښایسته آزاد روښانه اوپن کیچن دی. دې خوا ته داسې پسې راسي. ښایسته بالکون لري. مقصد داسې چې په ژمي کې دا د ګیزرو د دې سیستم دار سیستم لري چې په ژمي کې دلته ورته کښېنې، دا ځای ښه کلکین شي او په دا ځای ورته ناست یې،
یو مکمل ښایسته روښانه اشپزخانه او لمرین ښایسته اپارتمان. دا یې مارکیټ دی، د موټرانو دپاره ښه پارکینګ لري. موټر ودرېد، دا ګوره رانوایي شوه، لبنیات شو، ټوله شیان دواخانه، ټوله شیان اوس هغه د ژوند ضرورتونه کې شته. یو اپارتمان هغه معلومات چې په تاسو مو ولیدله، خونې، متراج، موقعیت، ټوله شیان مو درته وښودل له خیره سره. نو انشاءالله د دې پلازې زه سوکه سوکه هغه درجه پر درجه چې په دې کې کار کېږي، کور جوړېږي، رنګېږي. مقصد هر پرمختګ چې کې راځي د هغه ویډیو ستاسو سره شریکومه. نو که څوک دا اپارتمانونه غواړي، دفتر او زما شماره دواړه په سکرین باندې درته ږدمه د خیره سره. تاسو کولی شئ چې نور معلومات په وټساپ کې زموږ څخه ترلاسه کړئ. نو بس خدای پاک دې وکړي چې دا ویډیو ستاسو خوښه شوې. تر بیا ښه وخت، ښې چارې، د الله په امان. بای بای.